السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې خپلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن به موږ خبره کوو یو ډیر بهترین ایټم باره کې چې دا ایټم څه فواید دي څه نقصانات دي پس کې کار کا او د استعمال طریقه یې څنګه ده. دې ټولو پوښتنو جواب ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نن موږ تاسو ته انټروډیوس کوو هایبرید فالیک ګولۍ د دې نقصانات څه دي د دې فواید څه دي دا په څه کې کار کا او د استعمال طریقه یې څنګه ده. د دې ټولو پوښتنو جواب به ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. اول خبره کوو د هایبرید فالیک ګولو د فوایدو باره کې چې د دې څه فواید دي. هایبرید فالیک ګولۍ یو ملټي نیشنل کمپنی ایبټ کمپنی جوړ کړي چې د مختلفو فارمولو څخه جوړ د دې کې آیرن فولیک اسید وټامین B1 او B12 او مختلفي فارمولې د طاقت استعمال شوي دي. یو کس پوښتنه کوي چې یاره زما د وینې کمی په وجه د خپو تلی ډیر زیات سوځي او خپې مې داسې وي لکه میږي غوندې کېږي لکه یو سړی چې ستنې پکې وهي. نو دغه ټولو دپاره هایبرید فالیک ګولۍ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي. همداسې د وینې کمی په وجه یو کس کار کوي نو هغه زړه ستړی کېږي خوله پرې راځي د دې ټولو دپاره هم هایبرید فالیک ډېرې ښه ګولۍ دي. خصوصا هغه زنانه چې کله اولاد پیدا شي او هغې نه بعد د هغې ډېره زیاته کمزوري وي او نو د دې لپاره هم هایبرید فالیک یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې په ورځ کې یوه دانه ګولۍ په مړه خېټه استعمال شي. همداسې زیات کسان پوښتنه کوي چې یاره زموږ ویښته ډېر کمزوري او ویښته ماتېږي ویښته مو لویږي نو دې لپاره هم د هایبرید فالیک یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او پکار ده چې استعمال شي. خصوصا د ډېر عمر خلک چې اکثر د ملا د خپو او د وجود د نورو مختلفو دردونو نه شکایت کا او خپې سوځي نو د بعضې ډېرو مریضانو د کیلشیم او وینې کمی وي نو هغې دپاره بهترینې ګولۍ دي هایبرید فالیک ګولۍ او دا ډېر ښه کار کوي. یو پرایس ډېر مناسب دی 235 روپیه 235 روپۍ د دې قیمت هم مناسب دی او بل په هر میډیکل سټور یا میډیکوز کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو او بلې کمپني هم ملټي نیشنل کمپني دا ایبټ کمپني جوړه کړې چې یو ډېر بهترین ایټم دی. هایبرید فالیک ګولۍ د مختلفو فارمولو څخه جوړ